ولسمشر غني د لوی جرګې په پرانیست غونډه کې څه وویل؟ ولسمشر کومې مهمې خبرې وکړلې او د څه اعلان یې وکړ؟ هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ولسمشر غني وایي که د طالبانو بندیان خوشي شي 3 ورځو کې بین الافغاني مذاکرات پیلیږي. ولسمشر غني د سولې مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې وویل افغانستان د سولې په موضوع کې حساسې مرحلې ته رسېدلی دی. د ولسمشر غني په وینا دا د ولس په لاس کې ده چې د دغو 400 طالب بندیانو سرنوشت وټاکي. د نوموړي په وینا دغه بندیان لوی دوسیې لري لکه قتل، موټر بم، بریدونه او د نشه یي توکو قاچاق. ولسمشر غني وویل طالبانو ویلي 2 انتخاب دي، که دغه بندیان خوشي شي په 3 ورځو کې به مخامخ مذاکرات یا بین الافغاني خبرې پیل کړي او که چیرې خوشي نشي تاوتریخوالی به زیات کړي او جګړې ته به زور ورکړي. دا اوس د ولس په لاس کې ده چې څه فیصله کوي. همداراز ولسمشر غني یو وار بیا ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ چا پر وړاندې استفاده ونه شي او په مقابل کې تمه لرو چې زموږ ملي حاکمیت او ازادۍ ته هم درناوی وشي او زموږ په خاوره کې بریدونه او مداخله پای ته ورسیږي. موږ له هیڅ چا سره هم دښمني نه لرو او غواړو ډیر دوستانو لرو. د سولې لپاره مو اجماع جوړه کړې ده. په دې جرګه کې ولسمشر غني وویل د تیرې مشورتي لوی جرګې 90 سلنه پریکړې مو عملي کړي او ډاډ یې ورکړ چې د ولس رایې ته به درناوی وکړي او د سولې په برخه کې به یې مشورې عملي کړي. نوموړي یو وار بیا د سولې او سیاسي حل لارې موندلو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ وکړ او د سولې په تړاو د هغوی د وروستۍ اعلامیې هرکلی هم وکړ. افغان حکومت تر اوسه د طالبانو 1510 بندیان خوشي کړي دي او طالبان د 400 نورو بندیانو په خوشي کولو ټینګار لري چې د افغان سولې سرنوشت ټاکونکي بلل کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مرا سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.